بسم الله الرحمن الرحیم. مونږ په مخکې درسونو کې د کسرونو دوهمه ویډیو درلودله چې په هغه کې مو د کسرونو اختصار، د کسرونو خواص او همدارنګه معادل کسرونه وپېژندل او د کسرونو مقایسه. نن ورځ به مونږ تاسو د کسرونو څلورګونې عملیې ووایو، یعنې دا معنا چې د کسرونو جمع، د هغوی تفریق، ضرب، تقسیم او همدارنګه مرکب کسرونه چې د وروسته عام کسرونه خلاصېږي. نو د همدې درس په ادامه باندې به د نن ورځې عنوان وي د موږ او تاسو د عامو کسرونو جمع او تفریق. د عامو کسرونو جمع او تفریق. څنګه کولی شو عام کسرونه یو له بل سره جمع او تفریق کړو؟ جمع او تفریق خو دوه بېلابېلې موضوعګانې دي، خو ما ځکه یو ځای لیکلي دي چې دواړه په یوه شکل حل کېږي. د کسرونو جمع کول او تفریق کول دواړه په یوه رقم باندې. نو راځو پایلې له کوم ځای نه کوو. دغه دې لپاره د موضوع بهتر پوه شو په د عامو کسرونو جمع او تفریق زه په درې برخو باندې ویشم. په کومو درې برخو؟ اول د یوه عدد جمع او تفریق له کسر سره. څنګه کولی شو چې یو عدد له یوه کسر سره جمع او یا هم څنګه کو تفریق کو. لوی متن نه لیکم، فقط لنډه جمله نوشته کوم او د هغه لنډ یو دنه فرمولي شکل جوړوم او د هغه په اساس باندې سره جمع کوو. که چیرې موږ یو عدد ولرو، تام عدد وي او له هغه سره یو کسر د جمع په حالت کې وي، A جمع B پر C، د یو عدد جمع کول له کسر سره یا تفریق کول. نو کله چې تاسو غواړئ دا یو له بل سره جمع یا تفریق کړئ، نو فکس غیر واجب ته ورکړئ. مخرج به په دې عدد کې ور ضرب کړئ. C به راواخلئ، ضرب کې په A کې، C ضرب د A یا A ضرب C. او که دلته جمع وه نو B به ورسره جمع کړئ او که تفریق وه ورڅخه تفریق وکړئ. دا دواړه ضرب A او C او B ورسره که جمع و جمع کوئ، که تفریق و تفریق کوئ. او په مخرج باندې کار نه لرو. مخرج چې هر شی ده اما په خپل حالت باندې پرېږدو. چې فعلا مخرج C ده نو هماغسې C پرېږدم. همدغونه خبره مو که زده کړې وي، راځم د سوالو حل کېدو ته چې سوالونه څه ډول حل کړو. اول سوال لیکم 2 جمع 3 پر 4. دا یو سوال وای دا سره جمع کړي. نو څنګه به جمع کوو؟ دا دواړه به سره ضربو، 4 به ضربو په 2 کې او ورسره جمع کوو به 3. مخرج په خپل حالت 4 ضرب 2 8، 8 جمع 3 11، 11 پر 4 د سوال جواب شو. یا دوهم سوال که چیرې ولرو چې 8 پر لاس له 8 پر لاس تفریق کړي، نو څنګه به تفریق کوو؟ داسې به تفریق کوو. لاس و به سره ضرب کړو، لاس ضرب و او ترنه تفریق به کړو 8. مخرج په خپله مخرج هغسې لیکو. نو اوس ګوره ورته لاس په 2 کې اویا نو چې 8 تفریق سي 2 شپېته پر لاس. دا سوال جواب سي. اختصاروي دا په 2 یو دېرش، دا 15. راځم درېیم سوال ته. همدا درېیم سوال چې ولیکم، نور بل سوال ته ضرورت نشته. که چیرې موږ او تاسو ولرو چې 15 منفي 3 صحیح 1 پر 2 1 پر 4 1 پر 15 نه فهم څار څوي مشکل نه لري. دلته تاسو فکر وي له 15 نه 3 منفي نه کړئ، ځکه دا 3 خپلواک نه دي. دا 3 چې دا صحیح عدد ده د چا د 1 پر 4 باندې. نو په داسې حالت کې به تاسو څه کار کوئ؟ په داسې حالت کې به له 15 نه 3 نه منفي کوئ. 15 به په خپل ځای باندې ولیکئ، 15 منفي. اول به دا ځای غیر واجب کړئ لکه مخکې چې موږ درسو کې ویلی وو. څنګه غیر واجب کېږي؟ 4 ضرب د 3 12، 12 جمع 1 14، 14 پر 4. یعنی 15 منفي 2 نه شو کولی. اول 15 په خپل حال پرېږدو، دا ځای غیر واجب کوو. 3 پر 4 کې 12، 12 جمع 1 14 پر 4. اوس دوباره 15 ورڅخه تفریق کړه. اوس نو کولی شي چې 15 ورسره تفریق کړي. دوباره 4 ضرب کړه په 15 کې او ورڅخه تفریق کړه 14. په مخرج باندې هغه څه چې ده هغسې به لیکو. نو 4 ضرب 15 شل، شل نه سي 14 لاړ سي و پر 4. دا د سوال جواب ده، و پر 4. بیا هم د احتیاط لپاره یو خبره درته لیکم. دا سوال داسې لیکم: 15 منفي 3 جمع 1 پر 4. دلته د که زړه وغواړي کولی چې له 15 نه 3 تفریق کړي، مشکل نه لري. ولې نه لري؟ ځکه نه لري دلته 15 یو خپلواک عدد، 3 منفي 3 یو خپلواک عدد. کولی شي چې یو له بل نه تفریق کړي. مثال ولیکي 15 منفي 3 2، بیا وروسته یې ورسره جمع کړي 1 پر 4. 4 ضرب 2 8، 8 جمع 1 9، 9 پر 4. کولی شي بالکل. مګر که چیرې دلته دا مثبت علامه نه وه، نو بیا دا 3 چې دي دا خپلواک نه ده، دا صحیح عدد ده. د څو؟ د 1 پر
څلور. نو دا دې په نظر کې ونیسئ. نور دا د عامو کسرونو د جمع و تفریق له درې عنوانونو څخه یو عنوان مې کامل سره راځم، دوهم عنوان دی. اول سوال کې جمع، دوهم کې تفریق، او په دریم سوال کې مې دغه خبر یادونې په خاطر باندې دا مثال ولیکلی درته. راځم دوهم درس دی. دوهم څه ده؟ د هغو کسرونو جمع او تفریق، د هغو کسرونو جمع او تفریق چې مخرجونه یې څنګه وي؟ مخرجونه یې مساوي وي. نو چې کله مخرجونه مساوي وي څنګه به جمع او تفریق کړو؟ نو بیا هم دلته لوی ماته نه لیکم چې داسې کوم مخرجونه یو مخرج نیسو څه رقم کوو، فقط یوه لنډه جمله لیکم. مثلا لرو A پر B جمع C پر B، مخرجونه دواړه یو له بل سره څنګه دي؟ مساوي. شاید جمع وي شاید تفریق وي. نو څه به کوو؟ له مخرجو څخه به یو مخرج راخلو او دغه A او C به سره جمع کوو. A به جمع کړو له C سره، او که تفریق به ورڅخه تفریق. ډېر اسان. له مخرجونو څخه یو مخرج او صورتونه یو له بل سره یا که جمع و جمع کوئ که تفریق و تفریق کوئ. راځو سوالو ته. اول سوال 3 پر 4 جمع 15 پر 4 دا به سره جمع کړئ. دا به څنګه جمع کوو؟ دوه مخرجونه دي، دواړه سره مساوي دي، له مخرجو څخه یو مخرج راونیسئ او 3 او 15 سره جمع کړئ. 3 جمع 15. نو 3 جمع 15 کېږي 8 پر 4. خو 8 پر 4 مه پرېږده ځکه دا خو ښه ده تقسیمېږي. 8 پر 4 څو راځي؟ 2 راځي. که نه تقسیمېده بیا هغسې پرېږده، مشکل نه لري. داسې اوس پوره تقسیمېږي نو باید پرې نه ښودل سي. راځم دوهم سوال دی. مثلا 15 پر 9 منفي مثال په توګه 3 پر 9. وګوره مخرجونه دواړه یو له بل سره څنګه دي؟ مساوي دي. خیر څه وکړم؟ له مخرجونو څخه یو مخرج راواخلم او له 5 نه تفریق. 15 منفي 9 له 15 منفي 3 له 5 څخه 3 تفریق کوو. 5 څخه چې 3 تفریق کړو 2 پر 9. نو 2 پر 9 پوره نه تقسیمېږي، په دغه شکل باندې پرېږدو. هغه جواب ده. پاتې دا خبره سوه چې مثلا شاید بعضې وایي چې ولې له مخرجو یو مخرج نیسي. فقط داسې یو خپله منطقي دلیل درته وایم. 3 شیان دي، فکر وکړه 3 مڼې دي، په 4 نفرو تقسیموو. 3 مڼې دي په 4 نفرو تقسیموو. بیا چې هر څومره ورسېده هغه بیا جمع کومه. 15 مڼې دي په 4 نفرو تقسیمومه، هم 3 په 4 تقسیموم، هم 15 په 4 بیا دواړه سره جمع کومه. او که داسې ووایم خو راځه اول دا دواړه سره جمع کړو. مڼې څونه مڼې دي؟ 8 مڼې دي. په څو نفرې ویشو؟ په 4. ګوره بیا دا خبره کوم. مثلا زه بل سوال ولیکم شاید ښه ورباندې پوه سئ. 10 پر 2 10 پر 2 تقسیم کې څو رسېږي؟ 15. او بیا لیکم مثال په توګه 14 پر 2 څو رسېږي؟ 9. دلته 15 رسېږي، هغلته 9 رسېږي. بیا یو له بل سره جمع کومه. نو 15 دا ده، 9 هغه ده. 15 9 څو راځي؟ 12. داسې هم کولی سو او داسې هم ووایو. 10 په څو نفرو ویشي؟ په 2. 14 په څو نفرو ویشي؟ پر 2. ښه اول دا دواړه سره جمع کړه ځکه نفر هماغه 2 نفر دي، نور څوک خو نه دي. نو اول دا دواړه به سره جمع کړو، دا به راشي 40 په تقسیم کړو پر 2 40 پر 2 12. نه بېرته هغه ځواب موږ تاسو ته راکوي. نو کولی سو چې له مخرجونو یو مخرج واخلو او صورتونه سره جمع او تفریق کړو. نو په دې دوهم عنوان کې بیا هم ضرور ګڼم چې دلته یو مثال پکې حل کړم. څه رقم مثال ورته وګورئ، دا مهم ده. مثلا لرې 2 صحیح 1 پر 15 جمع 15 صحیح 3 پر 15 او منفي 2 پر 15. بس یو سوال ده چې هم صحیح عددونه لري او هم مخرجونه هغه جمع او تفریق ته پکې. ګورئ یو شی له دې نه وروسته زده کړئ، که جمع وي که تفریق وي که ضرب وي که تقسیم وي که هر عملیه وي، اولین کار چې تاسو کوئ دا به منظموئ. منظم څه معنا؟ یعنې غیر واجب کوئ به. 2 صحیح 1 پر 15 دا به منظم کړي، غیر واجب به کړي. 15 ضرب 2 10 جمع 1 11 دا غیر واجب ده. موږ په مخکې ویډیو کې ویلی جمع دې خپل 15 پر 15 کې 25 جمع 3 28 پر 15 او دا بل خو تیار روغ جوړ ده منظم ده 2 پر 100 باندې پر 15. اوس بله ټولو مخرجو څخه یو مخرج واخلو ځکه ټول مخرجونه مساوي دي. ښه که مساوي نه وي څنګه وکړم؟ که مساوي نه وه دریم درس درته وایم. فعلا که مساوي وه هغه سوالونه مې لیکلي. نو 11 جمع 28 منفي 2 له 11 نه چې 28 ښه 11 او 28 یو له بل سره جمع کوو دا کېږي 9 نه چې 2 ولاړ سي 10. خیر سوال جواب راغی 10 پر 15. د دریم سوال هدف مې دا دی چې که چیرې غیر واجب یې غوښت تر ټولو اول باید موږ تاسې څه وکړو؟ غیر واجب خلاص کړو. نو دا 2 دانې سو. دریم عنوان د ما دا ده چې که چیرې مخرجونه مختلف وي په بله تخته کې انشاءالله کار کوو.
راځو د هغو کسونو جمع او تفریق چې مخرجونه مختلف یعنی داسې یو څه وي A پر B مثبت یا منفي C پر D وایي دا یو له بل سره جمع او تفریق کړي کولی شي داسې فورمولي طریقه ورته ولرم چې اول کې که دا اوس زه دین استفاده وکړم شاید د ځینو لپاره ډېر سخت تمام سي نو په خاطر دا بیا په د سوالو په آخر کې کار کومه درته راځم مثالونه دي اول سوال 3 پر 4 جمع که له 5 پر 6 سره نو دلته به موږ څه کوو وایو به له مخرجو یو مخرج خو نه دا مختلف چې مختلف دي موږ او تاسې باید څه وکړو اول دې ته مشترک مخرج ولیکو مشترک مخرج یا داسې وایم چې اول به دوی باید هم مخرج کړو مخرجونه به دواړه څنګه کړو سره مساوي کړو څه ډول راځو دا هم مخرج کوو داسې یو عدد پیدا کوو چې هم پر 4 تقسیم شي او هم پر 6 تقسیم شي داسې عدد پیدا کړو چې هم پر 4 تقسیم شي هم پر 6 په ذهن کې پیدا کوای شي ښه خبر ده نه پیدا کوای LCM پیدا کړو خو دا اسانه ده موږ ورته څه ولیکو 12 کله تا فکر ونه رسیږي 40 ورته ولیکي مشکل نه لري سوال لږ جنجالي کېږي نور حل کېږي اته څلوېښت ورته نیسي هر عدد چې وي خو تر ټولو کوچنی چې هغه بهتر ده ما 12 ورته ولیکل دا 12 به راواخلې په دې 4 باندې به تقسیم کړي 3 به سي هغه 3 به په دې 3 کې ضرب کړي څو 9 ګوره دا راخلو دلته تقسیموو او پاس پورته ضربوو 12 تقسیم د 4 3 هماغه 3 ضربو په دغه 3 کې کېږي 9 دې له غمه خلاص دا لري مثبت د بل ته به هم 12 لیکو د بل کسر ته 12 تقسیم که پر 6 څو راځي 12 تقسیم که پر 6 2 راځي 2 ضرب که په 5 کې څو به راشي 10 اوس دواړه څنګه سول مخرجونه مساوي سو خاصي مخرجونه مساوي سول هغه وخت موږ تاسو زده نو دلته موږ را وکتورو ضرورت نشته خو بیا به ولیکم دلته به تقسیمه او پورته به څنګه کوي ضربوي 12 تقسیم د 6 2 2 5 کې 10 اوس وګوره مخرجونه مساوي دي خاصي مخرجونه مساوي د مزدادي دا څنګه کوم له دواړو مخرجو څخه یو مخرج راخلم 9 جمع لاس 9 جمع لاس 9 او لاس 19 پر 12 د سوال جواب ممکن ډېر داسې نه کی دغه ځای به خلی کې نه مستقیما نه غلي کې سیده ما غوډي که زما مغالیکم خدای دې په خاطر باندې څنګه مفهوم بعضی نور باندې پیګ دغه خاطر باندې خبره کوم یو شی دوهم دغه مخرج مشترک څه ګټه څه معنا دا ول د سیکو ګوره زه دلیل درته دلته څلور دي لجای مې څو لیکلي 12 څو چنده مې کړي 3 چنده سوي خاص مخرج 3 چنده سوي صورت هم 3 چنده صورت 3 چنده سوي نو مخرج هم څنګه 3 چنده خانو دا ولې په دې ویشو 12 تقسیمو پر 4 12 په 4 تقسیم کې څو کېږي 3 هغه 3 دا معنا چې د مخرج یعنی 3 برابر سوی خو چې مخرج 3 برابر سوی هغه 3 د صورت کې ضربوم صورت هم څو کومه 3 برابر کومه چې ترڅو خواص صدقو کې چې موږ صورت مخرج په عین عدد کې ضربولای شو راځم دلته شپږ دي 12 مت په ځای لیکلي دي 2 چنده سوي خو صورت هم باید 2 چنده چې دا 2 چنده کېږي 12 خدام باید څو سي 2 چنده سي لاس خو بیا وایم 12 سوال پر 6 ویشو ترڅو معلومات وکم چې څو چنده سوی نو 12 پر 6 تقسیم کوم 2 راکې یعنی 2 معنی چې مخرج 2 برابر سوی خو صورت هم څنګه کو 2 برابر کو نور مخرجونه مساوي سره مخرجو څخه یو مخرج او صورتونه سره جمع کو خو دا انده لپاره دغه ځای لیکل ضروري ده مستقیما نه اجازه حل کوم راځم یو بل سوال دوام سوال 3 پر 6 جمع 4 پر 3 منفي 1 پر 9 دا یو عدد راته وایي چې په دې ټولو باندې پوره تقسیم شي هم پر 6 هم پر 3 هم پر 9 LCM پیدا دماغ خو ځان اتلس بهترین عدد په ټولو باندې پوره تقسیم کی نو ویني دا ځای نه لیکم مستقیما نه راځي ترسي مست ګوره ورته اتلس تقسیم کا پر 6 څو کېږي 3 اما هغه 3 پاس ضرب کړه 3 په 3 کې نه د دې نه بیغامس جمع اتلس راوخله تقسیم کا پر 3 شپږ اما هغه شپږ پاس ضرب شپږ پر 4 کې 40 منفي د منفي ولي که جمع د جمع ولي دې کارم خلاص دا پاتې دي اتلس تقسیم که پر 9 2 ضرب 1 مساوي کېږي له څو سره 2 سره اوس پر راسو سره جمع به کو 9 او 40 3 نه 2 ولاړ سي 1 پر اتلس خاص سوال جواب څه راغی 1 پر اتلس راغی دا حل ور هیڅ وخت پر ریاضي کې د شي نه ست چې د دال دې سره جمع کا مثال 3 4 و نه یو لړ شپږ یا مخرج دا څه نسته د جمع تفریق لپاره مخرج مشترک یا مثلا څوک پیږي خبر څوک نه پیږي او د مخرج مشترک نو مامیش اتمن اوریدلای ده هغه زرتم مخرج مشترک بل هیڅ څه په درد نه خوري فقط په جمع تفریق بس په ضرب کې بل لړ تقسیم کې بل لړ راځم یو بل سوال لیکم مثلا لرم 3 سي 1 پر 4 جمع 2 سي 3 پر 15 منفي مثال په توګه 3 پر لاس او جمع 4 دا سره جمع تفریق کړئ
بیا وایم لومړنی کار چې موږ کوو دا به منظمه وو. راځه منظم که 3 پر 4 کې 12 جمع 1 14 پر 4 مثبت 15 په 2 کې لاس جمع 13 پر 15 منفي منظم ده ته روغ جوړ ده مې خوښ ده 3 پر لاس او مثبت 4 یو مخرج ورکوم دا منظم چې دا کسر هغه دم کسر شي با ټول کسر ته ورته اوس دې ته مشترک مخرج لیکو داسې عدد لیکو چې په ټولو پوره تقسیم شي په 4 او 5 لاس څو دي شل بهترین عدد راځه شروع 0 تقسیم پر 4 او 15 هماغه 15 په 14 کې ضرب 15 شپې مثبت دې نه خلاص 0 تقسیم که پر 5 4 هماغه 4 په 13 کې ضرب یا سور شل دې نه بېغمه علامه منفي ده ولې که منفي دي 10 تقسیم که پر لاس او 2 په 3 کې 0 تقسیم د لاس او 2 په 3 کې شپږ علامه جمع ده جمع لیکو او 0 تقسیم پر 1 شل ضربو په 4 کې 0 پر 4 کې 8 اوس ته عادي مسله دا ټول سره جمع که 15 شپې ته یو سلو شل یو سلو 15 یا شپږ تنه منفي کو یو سلو 15 یا شپږ لرسي یو سلو 9 او 8 دا 250 خو دې کشته با سمای نه دا جامه لانه ګډه وده کی نو څلورم سوال ته ان شاء الله حاجت نه وي په اول سوال کې درو خو د چې دوه دون ته مخرج مشترک څنګه ونیسو دوهم کې نرتیه لیکه جامه او جامه لیکه تفریق او تفریق لیکو منفي لیکو او په دریم سوال کې مزدا کړه چې کچېری غیر واجبي غوښته اول غیر واجبه او اول منظمه او ورسته لغه څخه ورته مشترک مخرج نو دا د عامو کسرونو جامه او تفریق خدای دې وکړي چې په دې پوسوي یاستئ په دې بل درس ضرب د عامو کسرونو ضرب راځو د عامو کسرونو ضرب ته او ضرب کې چیرې مونږ ولرو چې a پر b ضربومه په c پر d مخرجونه مساوي وي نه مساوي رقم فرق نه کې فقط یو لار لري صورت ضرب صورت مخرج ضرب مخرج a ضربو په c کې او b ضربو په d کې بس صورت ضرب صورت او مخرج ضرب مخرج او که اختصار امکان درود بکوو اول صورتونه له مخرجونو سره اختصارو او وروسته لغنه ضربو زه یو مثال لیکم په کې بنو خبرې وکړو مثلا لرم اتلس پر شل او ضرب دی مثلا 15 پر 12 دا به سره ضرب کی نو کله چې غواړو مونږ دا دواړه یو له بل سره ضرب کو کولای سو صورت په صورت کې مخرج کې ضرب کو وروسته اختصار کو او یا نه اول اختصار کو وروسته ضرب کو دواړه یو جواب ورکړي یا بیا دا خبر لسره کوم خو که د اول ضربه بیا وروسته اختصاره یا اول اختصاره بیا وروسته لغه یو له بل سره ضربه خو کومه ښه ده د ما مشوره خدا د اول اختصار که د اتل ضرب 15 ضربول سخت کار ده اول به اختصار کو وروسته لغه نه سره ضرب کو یو دومره مهمه خبره چې غواړم هغه دا دی چې اتل پر شل ضرب مثلا جمع 15 پر 12 وي په جامه یا تفریق کې اختصار کولای سو خو خپل صورت له خپل مخرج سره اختصار وایي مثال دا په 3 دا په 3 څلور مګر ضرب کې بیا څنګه حساب ده که خپل وي که خپل نه وي خو مسخت صورت له مخرج سره اختصار وایي یعنی که جامه وي دا له دې سره او که ضرب وي نو که بیا له خپل مخرج سره کې کابل مخرج سره فقط دی باید یو صورت یا بل مخرج نو هغه د خپل خوا مثلا زه کولای سم دا له دې سره اختصار کوم دا له دې سره کولای سم دا له دې سره اختصار کوم دا له غس مثلا صورت و مخرج دا خرازي دا پر شپږو باندې 2 او دا پر شپږو باندې 3 راځم دا له دې سره اختصارم پر 5 باندې 3 او دا پر 5 باندې 4 اوس سره ضرب 3 ضرب 3 9 او 4 ضرب 2 دا سوال جواب او کوای نه زه اول ضربوم بیا وروسته اختصاروم هغه د ضرب کې اختصار کې خپل کار پیو کوم هغه نه پرته به تاسو جواب نور پاتې دا خبره سوله چې مثلا په اختصار کې کوم له کوم سره اختصار کو بیا هم تکرار وایم اتلس پر شل لرو او ضرب دی 15 پر 12 لرو کوم له کوم سره اختصار کوم زړه دی سره کوم سره مناسب ښکاري دا په 2 لاس دا پر 2 نه دا پر 3 څلور دا پر 3 15 صحیح مثلا دا پر 5 یو دا پر 5 2 9000 به یو 9 2000 به څلور اته هغه نه پراته جواب دی نو اختصار ته په خپل واک د هر یو سره اختصار او یا حتی کولای شي چې اول سره ضرب کې کله چې ضرب کړه بیا وروسته یو بل سره څنګه کا اختصار کرا ځا قسم کوم دا یو سوال به کاپی او نور سوال نه دی نه حل کوم دا ډول سره ضرب اتلس ضربون په 15 کې څومره جنجالي کار ده اول څونه خراله 3 ضرب دی 15 په اتو کې څلوي 15 په یو کې 15 څلور اصل ده نه او اته یو 0 ولس نه اته ولس او یا اصل 200 راغله
که 18 په 15 کې ضرب کړو دا 280 راځي او 20 که په 12 کې ضرب کړو دا راځي 240. اوس یې اختصار کړ. سرعت هم په لاس وویشم مخرج هم په لاس وویشم. 22 پر 40. سرعت 22 پر 3 9 او 40 پر 3 8 9 پر 8 بیرته هماغه جواب نو فرق نه کوي. هغه چې تاسې اول ضربوئ او که اول یې اختصاروئ. نور به ډېر نه کېږم انشاءالله یوه ساده او اسانه موضوع ده. فقط یو بل مثال کې حل کوم. خلاص دوه مثال لرو. 3 صحیح 4 پر 15 ضرب مثلا 2 صحیح 1 پر 8 ضرب 12 دا به حل کړي. وخت مې ویلې مخکې له دې چې عملیې په اجرا کړو دا به منظموو. 15 په 3 کې 15 15 جمع 4 19 19 پر 15 ضرب 8 په 2 کې 12 12 جمع 1 14 14 پر 8 او ضرب 12 مخرج نه لري. مخرج څو یا و سرعت ضرب سرعت که مخرج ضرب مخرج. که کوم ځای کې اختصاري کې ښه خبره ده اختصار وکړو. دا پر 1 او دا پر 2 اوس به ضرب کوم 19 ضرب 14 ضرب 2 یا به څه کوم 2 په 14 کې 8 په 19 کې ضرب 8 ضرب 19 9 پر 8 کې 4 50 15 9 په 2 کې 18 او 15 ودا 20 او یو په 8 کې 8 یو په 2 کې 2 4 9 4 نو سرعت چې کله ضرب کو څو کېږي 400 او 490 کېږي. او که چېرې مخرج ضرب کو 15 ضرب 1 15 15 ضرب 1 15 د سوال جواب څو راغی 490 پر 15. نو اضافه له دې نه په عامو کسرونو په ضرب کوم خاص شی نشته. کوم څه چې مهم وکړي هغه انشاءالله درتېلې. نور سوالونه خپله کار کوي. بیا هم څوک مشکل لري انشاءالله زه په خدمت کې. اللهم